ښه راځئ 4 ضرب د 2012 کړو او یا هم راځئ دا دوه یې ترې پاک کړو چې لږ اسانه سي، یعنې 4 ضرب د 201. د مخکیني مثالونو په شان غټ عدد دلته پورته لیکو او ورپسې کوچنی عدد هم دلته لاندې. نو 4 ضرب د 201 څرنګه چې مو یو رقمي عدد له 2 رقمي عدد سره ضرب کړی و، په همغه څیر یو رقمي عدد له 3 رقمي عدد سره هم ضربوو. نو اول 4 له 1 سره چې د یویز خانه کې ده، نو 4 ضرب د 1 مساوي کیږي له 4 دانې یو ګونو سره 4. بیا ورپسې 4 د 0 سره چې د لسګونو خانه کې ده، نو 4 ضرب د 0 مساوي کیږي له 0 لسګونو سره، نو دلته لیکو 0. بیا ورپسې 4 ضرب د 2 سره چې د سلیزو خانه کې ده، نو 4 ضرب د 2 چې مساوي کیږي 8 یا هم 800، نو دلته لیکو 8. نو 4 ضرب 201 مساوي کیږي له 804 سره. خو داسې رقم حل شو. که وګورو یو د یویز خانه کې ده، نو 4 ضرب د 1 4. 0 د لسیز خانه کې یعنې لسګوني، نو 4 ضرب د 0 لسګونو مساوي کیږي له 0 سره. او بیا که 2 وګورو دا یې سلیزو خانه کې ده، یعنې 4 ضرب د 200 مساوي کیږي له 800 سره. په دې معنی چې 4 ضرب د 201 یو شان ده له 4 ضرب د 200 چې 800 کیږي، 4 ضرب د 0 لسو سره چې 0 کیږي، او 4 ضرب د 1 دانه 1 سره چې 4 کیږي، نو 800 جمع 1 جمع 0 جمع 4 مساوي کیږي له 804 سره.